الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. شپږم سپاره ده سورة مائده او 14 نمبر آیت ده. مخکینو آیاتونو کې د وعده ماتولو اوله نمونه ذکر کړله چې موږ د بنی اسرائیل نه وعده واغستله او د دوی نم 12 ذمہ داران دا مقرر کړل او الله تعالی تیر وعده واغستله وي که تاسو منځ قائم کړئ زکات ورکوئ او زما د پیغمبرانو باندې به ایمان راوړئ د دوی تعظیم وکوي او الله تبا قرض حسنه ورکوي نو کو دا وعده پوره کړ الله وایي زبستاسو ګناهونه معاف کم او داسې جنتونو ته داخل کم چې داغه د لاندې باندې نهرونه بهيږي. اوس په دې آیت کې د وعده ماتولو انجام ذکر کړي. فبما نقضهم فسبب د ماتولو د دوی میثاقهم خپل وعده لرا لعناهم من لعنت ولګو په دې باندې لعناهم یعنی ذللناهم من ذلیل کړل دوی لرا او یا لعنت ویل کېږي د الله د رحمت نه لری کېدل نو ابعدناهم الرحمه من دوی د خپل رحمت نه دا لری کړل وجعلنا او من وګرځول قلوبهم د دې زړه قاسیه سخت دا سے سخت. امام قرطبی رحمه الله فرمای سلبتا لا تعي خيرا ولا تفعله دا سے سخت چې خیر دا محفوظینا او نه د خیر کار دا کوي. يحرفون الكلمه او دوی بدلی کلمو لرا کلمون مراد احکامات او کلمات د تورات عن مواضعه د خپل زینونه ونسو او دوی ورکړي وحزن ډېر حصہ مما د هغه څه ذکروا به چې دوی ته نصیحت کړل شي په هغه سره یعنی کوم احکامات به په هغه کې به تحریف کاو او خلکو ته غلطي مسئلے چې دا بیانولي کم تعویل به کم تفسیر به هغه تفسیر نه علاوه بل تفسیر به خلکو ته دا بیانو او یا امام قرطبی رحم الله وی دا هغه حروف دا به بدلول دغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوصاف دای بدل کړو او آیات د رجم دای چې دا پټ کړو او دای هم بدل کړو نو کړه دې په مانو کې تبدیلی کولا او کله په تلاوت کې چې دا تبدیلی کولا ونسو او دې ورکړو حظا حصہ مما ذکروا به هغه چې دوی ته نصیحت کړل شو پاګه سره نصیحت دا الله ته وعده غستلې و چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړي نو دوی بیا دا خبره پرې خو د عمل په دې باندې ونکو ولا تزال تطلع او تبه همیشه خبرېږي على خائنه منهم په خیانت باندې د دوینه الا قليلا منهم مگر لک د دوینه لک عبد الله بن السلام او دا غملګری فاعف عنهم پستما پک و دویتا واسبح او مختی واړه یعنی ملامت کوي هم ان الله بشک الله تعالی چې دی يحب المحسنين خوخي نیکی کوونکی. فبما نقضهم بس سبب دما تولد دوی میثاقهم خپل وعده لرا لعناهم منګا لعنت ورګو په دوی باندې
وجعلنا قلوبهم منغ وغرزول ددوی زړونه قاسیه سخت يحرفون الكلمات دوی بدلی کلام لرا عن مواضعه د خپلو ځایونو ونسو او دوی يرکړو حظوا حصا مما د هغه څه نه ذکروا به چې دوی ته نصیحت کړل شي او پاګې سره ولا تزال تطلع او تبا همیشه خبرېږي على خائنة په خیانت باندې منهم د دوینا الا قليلا منهم مگر لږ د دوینا فاعف عنهم پس تما پی کو دویتا واسفح او مخت اړوا یعنی درگذر کوا ان الله بشکل تناشدی يحب المحسنين وخین کی کون کی فبما نقضهم پس سبب دما تولد دوی میثاقهم خپل وعده لرا لعناهم من لعنتکو فدوی باندې وجعلنا قلوبهم من وغزول الذي زرنا قاسية السخط يحرفون الكلمة دي بدلو كلام لنا عن مواضعه دخلوا زيننا ونسوا او دي يركلوا حظوا حصا مما دغتنا ذكروا به چدویتا نصیحت کړل شي او پاګې سره ولا تزال تطلع او تبا همیشه خبرېږي على خائنة پاګ خیانت باندې منهم د دوینا الا قليلا منهم مگر لږ د دوینا فاعف عنهم پس تمافي کو دویتا واصفح او مختی واړوا ان الله بشک الله تعالی چې يحب المحسنين وخينك كونك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الا سميع التمر قربان فرفر عمل کو توفیق راکړي الله د دنیا او آخرت خوشالیانه راکړي د غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کړي زموږ څومره ضرورت الله د خپل خزانو غوونه پوره کړي الله څومره قرضداري د غیر قرضونو د خپل خزانو غوونه بندوبست شي دغه څومره پریشان حال الله دغه پریشانیاں ختم کړي الله خوشالیانه باندې بار بار راولي د غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه و اصحابہ اجمعین